په مزار شریف کې د نوي ښار پروژه د یو خصوصي شرکت له لورې د استوګنیزو نمرو ویش د 1402 لمریز کال په مرغومي میاشت کې پیل شوې چې د 7 میاشتو په تیریدو سره اوس مهال یاده پروژه د هیواد د شمال زون په کچه یو له سترو استوګنیزو پروژو څخه بلل کیږي چې کارونه په چټکۍ سره دوام لري. یگانه شهرکی است که من فکر میکنم همه چیزش استاندارد و معیاری تطبیق شده را است. ما به حیث انجینری سرکسازی و انجینری این پروژه به مردم شریف خود اطمینان میدم که ساخت و ساز و زیربنایی که در شهرک ساخته میشه به شکل استاندارد و معیاری، قسمی که همیشه در این مورد رهبری هیئت رهبری شرکت به ما همکاری میکنن و اطمینان میدن و ما را تشویق میکنن. ما به شکل استاندارد سرکار کار میکنیم و انشاءالله که هیچ مشکلی نیست. د شهرک کې کارونه روان دي چې ته هر هغه پورې تقریبا د دروازې عمومي کارونه تقریبا سرته ورسېدله. عمومي سرکونه به شروع کېږي په خیر سره. پس له دې نه د 3 ورځو کې به تاسې هم شاهدان اوسئ، نړیوال هم ټول شاهدان انشاءالله چې دا به ډېر تر زره شروع شي او د سرکونو قیر هم شروع کېږي، شروع کېدو والا دی. نو دې کې هم دومره ورځې پاتې نه دي، کارونه زموږ ټول تمام شوي دي، سرته رسېدلي دي، بس برنامې برابرې دي، شروع کېږي، سنګفش به شروع کېږي. همداراز د دغه ښارګوټي سیمه ییز مدیر زیاتوي چې د روغتیایي مرکزونو او تفریحي ځایونو ترڅنګ به په 18 جریبه ځمکه کې یوه مدرسه هم د ازبکستان هیواد له لورې د بلخ ولایت ځایي چارواکو سره په همغږۍ جوړه شي. د برق پایې راغلي را رسېدلي دي، نو برق پایې شروع دي، کار به انشاءالله د برق هم په دغه 2-3 ورځو کې سرته ورسیږي. پایې دغه دی ولاړې دي، تاسې وینئ، او هر ماښام موږ د سولر په اندازه باندې شروع کوو. برق به انشاءالله دغه 2-3 ورځو کې راشي، هیڅ مشکل نشته. همدارنګه د پارک ساحې هم تعیین شوي دي د وطنوالو دپاره چې دا به ډېر ښه یو زمینه برابره کړي، وطنوال به دې کې خوشحاله وي. تفریحي باغونه، مسجدونه، یو مدرسه زموږ جوړیږي، ازبکستان یې جوړوي تقریبا په 18 جریبو کې چې هغوی به افتتاح هم د ډېر زر وخت کې وشي. تاسې به شاهدان یې، کلیوال به ویني، خلک به یې ویني، نو دې کې هېڅ مشکل نشته انشاءالله. ورته مهال هیوادوال د یاد ښارګوټي له کاري پرمختګ څخه خوښي څرګندوي او دغه نوي ښار جوړېدل د مزار شریف ښار په پراختیا کې ارزښتناکه بولي. بسیار خوب است که کوشش بکنن که بیان در اطراف مزار شریف دیگه، یعنی شهر بیتنی شهرک است و زمین بسیار جای خوب قرار گرفته. مردم در استفاده بکنن از نمراتشان، از چیزاشان. کسایی که خریداری کردن به زودترین وقت بیان همین نمرات خود مطابق استاندارد شهرک بسازن. باید وویل شي چې په مزار شریف کې د نوي ښار پروژه به په 2722 جریبه ځمکه کې پلي کیږي چې په یاد ښارګوټي کې 8000 استوګنیزې نمرې او 1500 سوداګریزې لوړپوړي ودانۍ په پام کې نیول شوي دي.